قدرمنو دوستانو یو حقیقت درته په ګوته کوم حیران به مو کړي او کیدای سي په عمر مو نه وي اورېدلی. د جنت د ځوانانو سردار د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبویي سیدنا امام حسین رضی الله عنه و ارضاه چا په کربلا کې محاصره کړل، چا وروغوښتل، چا بیعت ورسره وکړل او بیا چا له اهل بیتو سره خیانت او دوکه وکړل. بیخي حیران به مو کړي دا حقیقت. راځئ په خیر. قدرمندو، اول کتاب الارشاد د شیخ مفید الامام ابي عبد الله د دې دوهم جلد او شپږ دیرسمه صفحه ده. قدرمندو دوستانو، دا د شیخ الطائفه د دوی د سر سړی ده، تی خو پیژنئ. قدرمندو، د دې کتاب په دې صفحه کې چې درته ښکاره سوه کله چې وایي د کوفي خلقو ته وبلغ اهل الکوفة چې کله د کوفي خلقو ته د معاویه رضی الله عنه وفات وایي هلاکت باندې خبر سول او دا خبره باندې دوی پوهه سول چې امام حسین علیه السلام بیعت له یزید سره نه ده کړی. نو زبیر عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه او امام حسین رضی الله عنهما دوی دواړه د مکی په طرف راووتل. دا نقطو ته متوجه سي. بارك الله فيكم. فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان ابن سرد. شاید کوفی را یوځای سول د دې سلیمان په کور کې. نو د معاویه رضی الله عنه وفات ور یاد کړل. دا خبره بلیغ لا زر زر کړم چې ویډیو در باندې درازه نسی. نو د معاویه رضی الله په وفات باندې خوشحالي وکړله، د الله جل وعلا حمد و ثنای بیان کړله او حسین علیه السلام چې مکی ته راوتلی ده په دې باندې خبر سول. دوی چې کله دلته را یوځای سول نو ټولو په خپل منځ کې وویل وانتم شیعته و شیعة ابیه. ګوري څوک را یوځای سول په کوپه کې؟ شیعه. نو دوی ویل چې موږ د ده شیعه یو او د ده د پلار. ښه، اوس دې ځای ته وګورئ. که چیرې وای تاسې په خپل منځ کې دوی مشوره سره وکړله، که چیرې وای تاسې د امام حسین علیه السلام مدد کوونکي یاسته او د ده له دښمن سره جګړه کوونکي یاسته، نو امام حسین علیه السلام خبر کړي. او که چیرې تاسو داسې نه یاسته نو بیا امام حسین علیه السلام ته دوکه مه ورکوئ. قالو، وای دوی ټولو ورته وویل چا دلته غوږ سي مسلمانانو، دوی ویل لا داسې نه کوو بل نقاتل عدوه، بلکې د ده له دښمن سره به جګړه کوو او خپل ځانونه به وزنو د ده په مقابل کې، یعنی د ده په دفاع کې به ځانونه څه شی کوو؟ ځانونه به وزنو. قال فكتبوه. سلیمان ورته ویل چې اوس نو خط ورته ولیکئ. نو بیا یې دلته خط ورته شروع کړل. ګوري اول خطونه امام حسین علیه السلام په مکه کې د عزت ژوند کول، هیڅ چا کار ورباندې نه درلودل، لیکن دوی څه وکړل؟ دا یو کتاب. راځو بلته. دوهم کتاب الامام السید محسن الامین اعیان الشیعه، دا د تاریخ د دوی لوی کتاب ده. د دې اول جلد او د دې شپږ صفحه ده، پاس تاسو ته معلومیږي. دوستانو تاسې راسئ دې ځای ته. دا لوی بحث راوړي په دې باب کې، البحث الثالث. نو په دې ځای کې تاسو راسئ لیږ لاندې. ثم بايع الحسين عليه السلام ورضي الله عنه من أهل العراق 20,000. شلو زرو کسانو بیعت ورسره وکړل. غدروا به، غدر ورسره وکړل. چا؟ وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم. او دغه کسان چې بیعت ورسره وکړل نقطو ته متوجه سي. دوی وایي چې یزید او د یزید لښکر ول، نو خو دوی وایي چې هغه دښمنان ول، نو هغه بیعت څنګه ورسره کول؟ په مخکینی کتاب کې مې درته وښودل چې څوک راوځي سول په کوفه کې او څه خبره یې وکړله چې موږ د امام حسین او د ده د پلار شیعګان یو. نو دغه شیعه و چې 100,000 بیعت وکړل، غدر یې ورسره وکړل او واپس راووتل په امام حسین علیه السلام او د دوی په غاړو کې بیعت و. فقتلوه او په شهادت یې ورسول. دا د دوی د تاریخ لوی امام او سید ده، دا خبره کوي. تاسو راسئ دلته من اهل العراق، دا د عراق خلق در وپیژنئ. په مخکینی کتاب کې اهل د عراق د کوفي خلق، دلته د دوی لویه مرجع ده الملحمة الحسینیه د استاد مرتضی مطهري اول جلده. استاد مرتضی مطهري په اول جلد کې په 109 صفحه کې اوس د کوفي خلق را پیژني، مسلمانانو غوږ سي. ولا ریبه
هیچ شک وای نسته في أن أهل الكوفة دي كوفي خلق سيو كانوا من شيعة علي بن أبي طالب دادي علي رضي الله شيو وأن الذين قتلوا الإمام الحسين أو كمو كسانوسي بشك إمام حسين عليه السلام بشهادة ورسول هم شيعة دوي شيول رازو بالكتاب قدرمندو اغه مهمه خبر سي امام حسین علیه السلام چاره محاصره کړل دا خو درته معلومه سو چې چا خطونه ور شروع کړل او چا وعده ور سره وکړه چې موږ بلاتانه ځانونه قربانو تاسو راسي امدغه د شیخ مفید کتاب الارشاد د دوی لوی امام شیخ مفید په دوم جیل کې یو دیرسمه صفحه کې دوم جیل مسلمانانو دې ځای ته راسي امام حسین علیه السلام سی وی کله د اهل بیتو بعضې کسان د عراق په طرف باندې ولیږل نو د مدد او د کومک دپاره یې خپل شیا د دښمنانو د جګړې دپاره راوغوښتل او دعوت یې ورکړل اوس مسلم ابن عقیل علیه السلام ورضی الله عنه چې د امام حسین علیه السلام د تره زوی ده نو دا خو یې ورولېږل عراق ته وګوري او د بیعت دپاره او دی چیشی دی پارا دی جهاد دی پارا فبايعه اهل الكوفة على ذلك وعاهدوه فمخکینی کتاب کې استاد مرتضی مطهری ابن مدرته ثابته کړه چې اهل الكوفة څوک دی علي ابن ابي طالب رضی الله شیو نو بیعت دی کوفی خلق ورسره وکړل او وعده یې ورسره وکړه او د دې ضمانت ورکړل چې د حسین علیه السلام نصرت بکو او په دې باندې په خو وعده ورسره وکړه وای لیگ وخت نو تیر مسلمانانو دغه ځای ته غوږ وای لیگ ځای نو تیر چې دوی وای دغه وعده ماته کړله او دغه بیعت یې مات کړل او مسلم ابن عقیل سره خیانت وکړل ذلیله یې کړل او دښمنانو ته یې تسلیم کړل اول خیانت یو فقتل بینهم ولم يمنعوه او د دوی په مخ کې ګوري 100,000 کسانو بیعت ورسره کړی و 8,000 کسانو د دوی په کتاب کې ثابته خبر ده په بعضې کتابونو کې 8,000 کسان راغلي دي خو د دوی په مخ کې شهید سو اوس غوږ سي اوس هغه مهمه خبر وخرجوا الى الحسين عليه السلام فحصروه او کله چې مسلم ابن عقیل شهید کړل دغه کسان چې بیعت یې ورسره کړی و راوتل امام حسین علیه السلام په کربلا کې شهید کړل امام حسین علیه السلام ورته وویل چې ما پرېږدي یزید ته خپله لاړ سم له هغه نه یې رامنع کړل نو امام حسین علیه السلام په داسې ځای کې بند راغلل چې نه مددګار ول او نه یې د تیښتې لاره وه نه کوم ځای ته د وتلو لاره وه ورته چا راګیر کړل همدغه کسانو چې مخکې ما په کتاب کې درته ښکاره کړل چې دوی ورته وویل زغه کتاب بیا درته راواخلم همدغه کتاب الارشاد د دوی د لوی امام چې په څه شی وعده ورسره وکړه چې حسین علیه السلام سره به څه شی کوو مدد به کوو نصرت به کوو د ده له دښمن سره به جګړه کوو او خپل ځانونه به له امام حسین رضی الله عنه قربانوو همدغه خلق راغلل امام حسین علیه السلام په کربلا کې را محاصره کړل خلاصه الله اکبر دا د دوی کتابونه دي مسلمانانو چا ورغوښتل امام حسین علیه السلام چا بیعت ورسره وکړل او امام حسین علیه السلام سره څوک را یو ځای سول په کوفه کې په څه شي بیعت وکړل په دې باندې چې د امام حسین علیه السلام مدد بکو نصرت بکو خطونه یې ورته را شروع کړل عجیبه نقطه درته په ګوته کړم ای مسلمانانو چې په ټول عمر به مو نه وي اورېدلي امام حسین علیه السلام چې له مکې نه کربلا ته لاړل 40,000 خطونه یا 40,000 خطونه یا 18,000 خطونه دا د دوی په کتابونو کې راغلي دي چې دومره خطونه او رسالې امام حسین علیه السلام ته ورلېږلي وي چې راسئ موږ ته ګوره د کوفې شایه را یو ځای سول د سلیمان په کور کې مخکیني کتابونه مو ولیدل او دا یې وعده وکړه چې امام حسین علیه السلام نه به ځانونه قربانوو مدد به کوو او وعده یې وکړله تعهد یې وکړل او ضمانت یې وکړل کله وخت چې مسلم ابن عقیل شهید کړل بیا دغه خلق راغلی چې بیعت ورسره کړی امام حسین علیه السلام یې محاصره کړل او په شهادت یې ورسول پوهېږئ ولې په دې خاطر چې امام حسین علیه السلام ورته ویل ما پرېږدي یزید ته په خپله ورسم که امام حسین علیه السلام یزید ته ورغلی وای خو د کوفې د خلقو د خطونه یې ورته ښکاره کول نو مخکې له دې نه چې امام حسین علیه السلام د کوفې د خلقو خطونه یزید ته وروړي همدغه شی یې راولاړ سول امام حسین علیه السلام یې په شهادت ورسول په دې خاطر چې دوی رسوا نه سي په دې خاطر چې یزید بیا دوی ونه وزني الله اکبر دا د دوی کتابونه نور تاسو قضاوت